السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې که د چا څخه د ماپښین 4 رکعاته سنت پاتې شي د جماعت په وجه باندې، نو بیا چې وروسته دی دا سنت کوي، اول به 2 رکعاته سنت کوي او که 4 رکعاته؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو په دې مسله کې توسع ده، پراختیا ده. مثلا که 2 رکعاته د مخه وکړي هم صحیح ده، که هغه 4 رکعاته چې ورنه پاتې شوي دي هغه د مخه وکړي هم صحیح ده. لیکن بعضی محققین علماو لکه امام ابن الهمام رحمه الله هغه ویلي دي چې له فرضو څخه وروسته دي 2 رکعاتو ته د مخوالی ورکړي، او دې قول لره ترجیح هم ده چې 2 رکعاته د مخه کې. هغه لیکي والاولا تقدیم الرکعتین، اولا خبره دا ده چې د فرض وروسته دغه 2 رکعاته سنت بیا وکړي، وروسته 4 رکعاته وکړي. ولی؟ لأن الاربع فاتت عن موضع المسنون. هغه 4 رکعاته چې وه هغه د اول سره څخه فوت سوي وه د مسنون ځای څخه، فلا تفوت الرکعتان ایضا عن موضعهما قصدا بلا ضروره. دغه 2 رکعاته چې مسنون وخت یې دا دی، مسنون ځای دا دی چې د فرض وروسته دی کوي، نو دغه مسنون ځای دی نه فوت کوي، هغه دی نه ختموي. اول دی دا 2 رکعات سنت وکړي، بیا دی وروسته 4 رکعاته سنت وکړي. فتح القدیر اول جلد 415 صفحه. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.